اقبال حسین افکار د شاعرۍ په نه علاوه هغه چې کوم تخلیق کړی دی هغې نه علاوه هغه چې پښتو ژبې ته او ادب ته څه ورکړي هغې نه علاوه مونږ چې د هغه د ژوند هغه عملي کردار ته وګورو او هغه چې د پښتو ژبې د پښتو ادب او د پښتو ژبې د لیکوالو په حوالې سره چې کوم جدوجهد کړی دی د هغې د مسایلو د حل کولو لپاره چې هغه څه کړي دي بیا هغه په اسلام آباد غوندې ښار کې هغه اوسېږي او په اسلام آباد غوندې ښار کې هغه د پښتو ژبه او پښتون کلچر چې کوم دی هغه ژوندی ساتي او په دې حوالې سره هغه ټول ځان هغې ته وقف کړی دی هغه پروګرامونه کوي او هغه کله یو ځای کې کوي کله اکیډمي ادبیات کې کوي کله بل ځای کې کوي خو د دې ټولو تقریباتو مرکز او محور چې کوم دی هغه اقبال حسین افکار دی او ځکه دلته په اسلام آباد کې خلک هسې وایي چې اسلام آباد د پښتنو ښار دی د آبادۍ په لحاظ سره هم خو د پښتو ادب او د پښتون کلچر په حوالې سره چې وګوره بیا د اقبال حسین افکار غوندې خلکو چې هلته چې کوم کار کړی دی د ژبې او د ثقافت په حوالې سره نو یقینا چې کوم سړی دا ویلی شي د ښار چې کوم دی دا خو مرکزي ښار دی دارالحکومت دی خو دلته چې کوم دی د پښتو ژبه او پښتو ثقافت ژوندي ساتلو لپاره د پښتنو لیکوالو خپلې ذمهوارۍ پوره کړې دي هغې کې مرکزي کردار او اهم کردار او فعال کردار چې کوم دی هغه د اقبال حسین افکار دی هغه په اسلام آباد کې اوسېږي خو چې کله د پښتو څه مسله راغله د پښتو ژبې ته څه دغه راپېښ شوي دي مخې ته نو هغه پاڅېدلی دی هغې لپاره متحرکه ادارو ته تللی دی هغه مسلې حل کولو لپاره کوشش کړی دی بیا هغه د پښتونخوا په صوبه کې هر ځای ته هغه ځان رسولی دی چې کوم ځای کې ادبي تقریبات دي کوم ځای کې کانفرنس دی کوم ځای کې سیمینار دی هغې سره په بلوچستان کې په کویټه کې په دغه علاقو کې یا افغانستان کې نو چېرته چې کوم دی د پښتو ژبې د خدمت موقع راغلی ده نو اقبال حسین افکار د ټولو نه مخکې هلته رسېدلي ده او خپل کار کړی اقبال حسین افکار چې کوم دی یو نه ستړي کېدونکی لیکوال دی یو ډېر محنتي تخلیقکار دی او یو د پښتو ژبې سره د جنون تر حده چې کوم ده هغه مینه ده او هغه خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي خو هغه چې کوم دی دغه د پښتو ژبې د پښتو ادب د پښتنو ادیبانو د لیکوالو هغې لپاره د هغې د خدمت لپاره هغه خپل ټول وختونه قربان کړي دي خپل ټول ارمانونه یې قربان کړي دي خو هغه چې کوم دغه یو ارمان چې د پښتو ژبه او پښتون ثقافت او پښتون لیکوال او پښتون قام دی ژوندی وي نو زه چې کله د هغه د ژوند ته وګورم زه وایم چې دا سړی چې کوم دی لکه د دیو غوندې طاقت لري د دیو په شان چې کوم دی دومره قوت لري چې هر ځای ته ځان رسوي او نه چا نه یېرېږي او نه څه د هغه څه نغښته دی لالچ ته دی نه څه مصلحت څه دی خو ځي او خپل د پښتو ژبې په حوالې سره هغه خپلې ذمهوارۍ هغه پوره کوي ځکه چې دلته په پاکستان کې څوک هغه شان چې کوم خبره چې کوي هغه هم ډېر لوی زړه غواړي او دا اقبال حسین افکار دی چې هغه بغیر د څه یېرې ډرې بغیر د څه لالچ نه هغه چې کوم دی د پښتو ژبې لپاره د پښتو ادب د ودې لپاره او د پښتنو ادیبانو د مسلو د حل کولو لپاره او بیا چې د کله کله د پښتو کتابونه چاپ شي بیا د هغې کتابونو د مخکتنې تقریبات هغې په اسلام آباد غوندې ښار کې کوي چې ډېر ګران بیه ښار دی او بیا هلته مشاعرې هم هغې کوي هغې نه علاوه ریډیو ټي وي دپاره هم هغه خپل خدمات وړاندې کړي دي نو هغه لګیایي په دې ټولو حوالو سره چې کوم دی د پښتو ژبې او ادب چې کوم دی په لړ کې چې کوم دی د هغه خدمات زه چې ګورم دا سړی چې کوم دی په یوازې تن چې کوم دی دی لګیا یقینا چې د اسلام آباد ډېر لیکوال به ورسره په دې کې مدد کوي تعاون به هم ورته کوي خو هغه په دې وجه کوي چې دا سړی په خپله مخکې ځي نو ځکه ورسره دا خلک راځي چې ده کې دا قوت نه وي دا حرکت ده کې نه وي نو بیا زما خیال نه دی چې دا نور کسان به ده پسې راغلي وي
خدا دا هغه خپل د غشته دی چې هغه خلک ځان پسې راخکلی شي او دا کمې طریقې سره کم اخلاص سره کم محبت سره هغه د خپل ژبې او د خپل قام د خپل وطن خدمت کوي. دا زما خیال د هغې مثال نشته دی.